د زنانو دپاره او د سړو د دواړو دپاره اعتکاف دی. زمونږ بعضې خلک په دې موبایلو باندې راځي. ما پرون چېته یو کلیپ داسې واورېده د غوږونو نه مې راغی. د زنانو اعتکاف نشته، بلکل چوټې وی نشته، نه قرآن کې شته، نه حدیث، نه پیغمبر علیه السلام زمانه کې جومات کې شته او د جومات نه علاوه بل ځای کې نشته. نو اوس ګوره دا مونځ چې دی نو دا خو هم د زنانو دپاره په جومات کې و. نو چې په جومات کې و نو خو د حالاتو د وجې نه چې هغه زمانه اوس خیر القرون دور و هغې کې پې پابندي ولګېده چې مه راځئ بس د جومات ته. نو د مانځه نه منې شوې که منې نه شوې، مونځ خو په جومات کې و د هغوی دپاره. نن دا د کور کې مونځ کوي که نه کوي؟ نو دا اعتکاف هم په جومات کې و. خو دا ده چې جومات د مانځه نه منې شو، نو چې د فرضو نه منې شو چې راځئ کور ته، نو خو د نفل دا سنت عمل دی نو دا دې په کور کې وکړي که نه. اوس ولې منې کوئ؟ داسې زهریله خولې دي د خلکو، د خدای شان دی، د الله بندگان د عبادت نه متنفره کوي، شکوک و شبهات ورته ورچوي. الکه فرض مانځه نه منې شوې نو بس سنت دی هغه دې هم کور وکړي. نو اعتکاف نه کله منې شوي دي، نهې خو نه ده راغلې. نو اعتکاف زنانو دپاره په کور کې دی، د سړو دپاره په جومات کې دی. د سړو اعتکاف په کور کې نه کیږي او د زنانو اعتکاف چې دی نو هغه په جومات کې نه کیږي. که داسې جومات وي چې هغې کې زنانه ځان له جوماتي او ځان له لارې وي، فتنه ترې نه پیدا کیږي، خو داسې هېڅ ځای کې نشته. نو بیا اعتکاف ترې په جومات کې وکړي، بیا څه منې خو نه ده. خو دا ده چې چونکې دا حالات دي، دا کم چې اوس دي په دې دور کې، په دې زمانه کې چې موږ د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر لرې شي یو، د فتنې او د فساد زمانه ده. نو په دې کې اعتکاف د زنانو دپاره چې فرض مانځلی نشي راتلی نو اعتکاف په ولې کوي؟ نو اعتکاف د کور چې د هغې کومه عبادت خانه ده، کور کې دونکاچه وي، کور کې د عبادت دپاره یو کمره بس هغه کمره هغه د هغې د عبادت خانه ده او هغې کې د اعتکاف وکړي. نو زنانه دی خامخا اعتکاف وکړي، ځان دې محرومه کوي نه. صحیح حضرت. نن سبا که مونږ وګورو نو زمونږ چې کوم دی ټول ماحول دا رواج والا جوړ شوی دی. که مونږ عبادت کوو نو هغه هم هغه رواجي عبادت کوو. کم ینګ جنریشن چې کوم دی، ځوانان چې کوم دی نو دا ډېر په شوق باندې اعتکاف ته کېږي. خو چې کله اعتکاف ته کېږي نو دوی بیا ډلې ملګري را روان وي او په مسجد کې چې کوم دی پاټیانې وي او بیا اکثر نوجوانان یې هغې ځان سره چې کوم دی موبایل وړي وي او په موبایل کې چې کوم دی په مسجد کې او په اعتکاف دوران کې د هغې استعمال کوي. نو د اعتکاف آداب که لږ بیان شي چې اعتکاف ته انسان کینی نو هغه له څه کول پکار؟ اعتکاف الله سره تخلیه ده. نو الله سره چې ته تخلیه کې او په هغې کې بیا ته بل چا سره خبرې کې او بل چا طرف ته متوجه کېږي. د اعتکاف خو مقصد هم دغه دی چې یاره الله سره راز و نیاز وشي او دا لږې ورځې الله عبادت انسان توجه سره وکړي. نو کوم څیزونه چې هغه په تخلیه کې فرق راولي نو هغه نه دي پکار. او زه هغې کې چې زمونږ څومره د جوماتونو امامان دي نو هغوی له پکار دي چې هغوی کم کسان هم اعتکاف کوي هغه راغون کی، اوس مازدیګر مانځه کې راغون کی او کینئ او هغوی ته د آداب بیان کی چې یاره ستا ته به څه طریقې سره د الله ورځې لس شپې دلته تېرې. د جومات حدود ورته وښیي چې دا د مسجد حدود دي، د دې حد نه که تا اخوا یو قدم هم کېښود ستا اعتکاف په مات وي. ما ډېر لیدي لوښي انځي هلته د اودسونو په ځای کې بار لوښي انځي، لوښي هغه راوړي هغه بیا انځي، اعتکاف یې مات دی چې لوښي انځي. باید سړی یو پکې کپړې وینځي، ټوپۍ وینځي، هغه انځي د اودسونو په ځای کې، اعتکاف مات دې سره. دا غیر ضروري څیزونه دي، دې سره اعتکاف ماتېږي. نو دغسې چې د جومات حدود ورته وښیي او دغه آداب ورته وښیي چې تاسو به دې ټیم کې تلاوت کوئ، د هغې دپاره یو ټیم ټیبل ورته جوړ کړي، دې ټیم کې به ذکر کوئ، دې ټیم کې به نوافل کوئ، دې ټیم کې به مسائل مونږ دلته بیانو، لږ راکینو به یو ځای مولوي صاحب دې ورسره کینی او هغه دې ورته مسائل د اعتکاف بیانوي، نور فضایل دې ورته بیانوي، د مانځه د قرآن یو څه بل څه دا مصروف یې ساتي. دا د جومات د امام ذمه داري ده چې دا اعتکاف والا مصروف وساتي. او یو خو دا شرط ورسره کلک ولګوي او زما خپله
اراده د دې ځله چې زه به ما مخکې لیدي دي دغسې موبایل ورسره موبایل بالکل تی واخلي هلکه کم سړی زما په جومات کې اعتکاف کوي هغه سره به موبایل نه که موبایل ساتئ نو مهرباني وکړئ بس بیا ځئ نو دا موبایل تی بس لر کی بس بیا به تخلیه به الله سره بچ دی نو د توجه برابرۍ او آداب سره به لګو شي صحیح بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو پروګرام اوري سرات مستقیم د پښتونخوا ریډیو 92.2 لارې د خپل قربا محمد صدیق همراز ما سره زما ډیر محترم ملما حضرت مولانا سید الله صاحب دامت برکاتهم العالیه په دغه پروګرام کې ګډون کوي راځو یو وړې شان د میته او د مینه پسو بیا تاسو نیغ پنیغه ټلیفون کارز په دغه شمیره 09192 1 0 1 9 9